سلامونه دوستانو، که شکر لرئ یا غواړئ د شکر څخه ځان وساتئ، دا ویډیو ستاسو لپاره ډیره مهمه ده. نن به درته هغه 15 غوره خوراکونه ووایم چې کولی شي د وینې شکر په طبیعي ډول کنټرول کې مرسته وکړي. ویډیو تر پایه وګورئ ځکه وروستی خوراک ډیر ګټور دی. شکر هغه ناروغي ده چې د وینې ګلوکوز لوړیږي ځکه بدن انسولین سم نه تولیدوي یا یې سمه استفاده نشي کولی. که کنټرول نشي نو د زړه، پښتورګو، سترګو او اعصابو لپاره خطر جوړوي. خو ښه غذا، ورزش او منظم ژوند کولی شي شکر په کنټرول کې وساتي. هغه 15 خوراکونه چې د شکر د کنټرول لپاره مهم دي په لاندې ډول دي. لومړی، شنې پاڼې یا شنه سبزیجات لکه پالک، کاهو او شنې سبزیجات. دا فایبر لري، کالوري کم لري او شکر نه لوړوي. همدارنګه د بدن التهاب کموي. دویمه، دارچینی د انسولین حساسیت ښه کوي. نیمه قاشوګه په چای یا خوراک کې استعمالول ګټور دي، خو زیات استعمال مه کوئ. دریم، مغز لرونکي توکي، بادام، اخروټ او چارمغز. دا صحي غوړ او پروټین لري چې د وینې شکر ناڅاپي لوړوالی کموي. یوازې لږ مقدار وخورئ. څلورم، لوبیا او دالونه. دا فایبر او پروټین لري، ورو هضمیږي او شکر په ثابت ډول ساتي. د غرمې یا ماښام لپاره ښه انتخاب دی. او پنځم او آخري، غوړ لرونکي ماهیان لکه سالمون او سارډین. دا اومیګا 3 لري چې د زړه ساتنه کوي او د شکر ناروغانو لپاره ډیر مهم دی. دا خوراکونه شکر په بشپړه توګه ختمولای نشي، خو په کنټرول کې قوي مرسته کوي. که دوا کاروئ، بې له ډاکټر مشورې مه یې بندوئ. یوه بله مشوره، سپین اوړه او خواږه کم کړئ. ورځنی قدم وهل پیل کړئ. وزن کنټرول کړئ. کافي اوبه وڅښئ. که دا معلومات درته ګټور وو، لایک، شیر او سبسکرایب کول مه هیروئ. تر بل ویډیو پورې روغ او خوشاله اوسئ. د الله په امان.